اوریدونکو پر ډورنټ کرخه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د 2023م کال د اکتوبر ل 21مې پرلط لا هم دوام لري. د چمن د پرلط مشر غوث الله د فبرवरी په لومړۍ د شپې نا وخت مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هر ډول احتجاجونه کړي خو حکومتي غوښتنې نه دي منلي. د هغه په خبره چې د احتجاجونو په بل پړاو کې به دوی د سرکاري دفترونو مخې ته کنټینرونه ګدي او د دفترونو مخې بندوي. پرلطوال په ډیورنټ کرخه د چمن او سپین بولدک ترمن سرحدي دروازه باندې د پخوا غونډې پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ راتګ غوښتنه کوي. د پرلطوالو حکومتي چارواکو ترمنځ په وار خبرې شوې دي خو څه نتیجه نه دا ورکړي. په دې اړه نور حال د سیمینا د سمت شبنم په دې ریپورت کې. د فبرवरी پر لومړۍ نیټه د شپې نا وخته د پرلط مشر غوث الله مشال ریډوتول کې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په روانه ورځ کې په چمن کې سرکاري دفترونو ته تلونکي ټولې لارې وتړي. موږ مظاهرې او د اگر شټمنه وکړه کوم اساسي قدمونه چې اوس موږ پر کوم زموږ سره چې سیاسي ګوندونه را سره دي پر هغه باندې موږ ورته ویلي دي چې پر چا باندې 2 کانټینر پر چا 15 کانټینر خالي کانټینران موږ د دې سره غوښتي دي. نو بیا زموږ نوې پړاو بیا پر مخ معلومیږي چې موږ کانټینران سره پر ځای کو د خالي کانټینران بیا راخو بیا به سرکاري دفترو مختص ولا چې کومه پارټي فیصله وکړ نو دا بیا موږ چې نوې قدم فیصله کوو په دې څورز کې به وسی کزمو طالبان سوال نو موږ بیا دا قدمه خو چې موږ بیا کنټینران نږدې د دفترو او مخته گیټو ته یا بزمو مطالبه دی منی. پرلطوال له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د فبرवरी پر 2 د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د پرلطوایان صادق اڅکزي مشال ډوټول چې د سرحدي دروازې تړلو سره نه یوازې پرلطوال بلکې د چمن خلک د سختو معاشي ستونزو سره مخ شوي دي. موږ داسې برباد یو چې معاشي تور د خلک ټول بازار موږ قرضدار یو خو بیا موږ بازار موږ په دې چلی په قرض چلی چې تاسو په یو مشکل حالات کې یاست نو خو موږ په هغه حالات سره مخامخ چې نه جوړیږي. د دلته خو هغه خلک بیروزګار او 0 روپۍ ګټلې خلک د کورو هغه شی چا په ناز رانیولې هغه شی په بازارو کې اوس برته په لیلام خرڅي کچا یو غړی رانیولې هغه په لیلام خرڅي کچا مېرمن له یا خورکی له انګشتری رانیولې ول هغه اوس په لیلام کې خرڅي. موږ دغه مشکلات سره مخامخ دي. د پرلطوالو حکومتي چارواکو ترمنځ په وار خبر سوي خو څه پایله نه دور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د 2023م کال د اکتوبر تر 18مې له هیواده د وتلو امر کړی وو او له لومړي نومبر څخه پر ډیورنټ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې د ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه. مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د 2024م انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننې، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو. اوریدونکو